السلام علیکم دوستانو، خبرې وکړو د پښتو را روان فلم باندې چې نوم یې هیرو نمبر 1 دی. دوستانو دغه فلم کې مین لیډ رول باندې جهانگیر خان جانی دی چې جهانگیر جانی دغه فلم ساين کړی دی او دغه فلم به ډیر زر شوټینګ سٹارټ شي. دوستانو یاد دې وي چې دا فلم به ان شاء الله اختر ته ریلیز کیږي. د دې فلم سکرپټ هم تیار دی، د دې فلم موسیقي هم تیار شوې ده. دوستانو ډیر زر به د دې فلم ریکارډینګ سٹارټ شي. د دې فلم پروډیوسر شاهد عثمان دی، ډایرکشن هم شاهد عثمان کړی دی، لیکوال یعنی رائټر سعید تاکالی دی. دوستانو ان شاء الله چې دا فلم به د جهانگیر خان د مینوالو لپاره یو یونیک او یو ښه فلم وي. دې فلم کې ډیر ښه اداکاران سلیکټ شوي دي. دوستانو صرف په سوشل میډیا باندې د جهانگیر خان د فلم دغه پوسټر وایرل شوی دی. دغه باره کې تاسو سره مونږ خبره کوله چې دغه فلم ساين شوی دی او ان شاء الله د دې ریکارډینګ به هم ډیر زر سٹارټ شي. دوستانو دې کې به ښې سندرې وي. د دې ریکارډینګ به په ښه لوکیشن کې کیږي. شاهد عثمان د دې پروډیوسر دی، ډایرکشن هم شاهد عثمان کړی دی. امید لرم چې دا فلم به د مینوالو په زړه کې یو بیل مقام جوړ کړي. دا فلم به اختر ته ریلیز کیږي او ډیر ښه او یو یونیک سټوري ده چې د دې دغه پوسټر نه پته لګي. دوستانو دا د هیرو نمبر 1 د جهانگیر خان د فلم باره کې معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم ویډیو به تاسو خوښ شوي. فلمي معلومات او نور انټرټینمنټ لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.